إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت منگ بیانو او پاغی کې منگ د عربو حالات د جاهلیت په وخت کې سیاسی حالات، اقتصادی حالات، دینی حالات او دغه شانداوی خ اخلاق کم خصفات چې باغو کې هغه منگ بیان کړي او څنګه عربو ته د شرک راننوته او د شن نصرانیت او يهودیت او مجوسیت دغه تفصیل موږ بخپل ځکه کړو او دا خبرې پیژنده لازم دي مخکې دینه چې د رسول سم سیرت شروع شي. نن به ان شاء الله د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره د رسول صلی الله علیه وسلم نسب بیانو او خاندان د رسول صلی الله علیه وسلم. نسب یو شی ده او خاندان بل شی. دا غینه بعد بیا واقعا د زمزم د کوی بیانو او د شنک الله سبحانه وتعالى توفیق را کوټه مونو د اصحاب الفیل ابرهه چې غلو کعبه ورانوله ناغه واقعیت به ان شاء الله اشاره کوو. کټیم نو د رسول سم نسب قوم او د زمزم د کوی د واقع به ان شاء الله بیانو. الله سبحانه وتعالى د انسان پیدا کړی او غلې به عزت ور کړی، علم ور کړی او ور کړی د پر نور مخلوقات باندې. ولقد کرمنا بني آدم، الله سبحانه وتعالى بني آدم له عزت ور کړی. په دې مخلوقاتو کې یو مخلوق هم د انسانانو ته فضیلت او په مقام کې نه رسی. بیا الله سبحانه وتعالى د انسانان د سی پیدا کړی لکه څنګه چې په قران کې الله هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. الله سبحانه وتعالى د انسانان د وبونه پیدا کړی به د دوی په منځ کې نسبونه جوړ کړی دي. نداد الله سبحانه وتعالى هغه مخلوق دی چې الله پیدا کړی دی دا نسبونه ولور کړی. دا نسب دې لپاره ور کړی چې دې نسبونو حفاظت وشي او دا یو مقصد دی به دې ځکه کدا نسبونه نه او دا قومونه نه نو د خلک په ټول ګډ وډ وي بیا به صفته نه لګیږي چې دا سره د کوم قوم سره تعلق ساتي، دغه د کوم قوم سره تعلق ساتي او دې څه به د نسبونه ګډ وډ شي دا رښتیا به معلومي نه وي. دا الله سبحانه وتعالى غټ حکمت ته الله په هر کار کې حکمت. الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې ده یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى. ای انسانانو مته سو پیدا کړی د نارینه نه او د زنانه نه. نو نارینه آدم علیه السلام دی، زنانه هغه حوا بیبی ده. وجعلناکم شعوبا وقبائل او به پتا شو کې خاندانونه جوړ کړي، قومونه می جوړ کړي لتعارفوا د دې لپاره تاسو پیو بلو پیژنې. نو په دې کې رد شو په د جاهلیت په کار باندې چې په قوم او په نسب باندې فخر کول او د نور خلکو په نسب او په قوم باندې لا انت عن کول د دین شریعت باندې کړی دا چې دا مسله موږ په خپل ځکه په تفصیل سره بیان کړی دا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نبی پتا شو کې عزت ور انسان کم یو دی اتقاکم چې هغه تقواداری پرهیزګاری. حدیث کې راځي چې ان الله لا ينظر الى صورکم، الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري، ولا الى اموالکم، نه مالونو ته ګوري، ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، الله زړونو ته ګوري او اعمالو ته ګوري. بل حدیث کې راځي چې د عربي فضیلت نشتی په عجمی باندې او د عجمی فضیلت نشتی په عربي باندې الا بالتقوى. او دغه شان د سور څخه فضیلت نشتی په تور باندې، نه د تور فضیلت نشتی په سور باندې الا بالتقوى مگر په تقوا سره.
نو الله سبحانه وتعالی هغه معیار موږ ته بیان کو هغه تله موږ ته وخو چې به کومه تله کې به سړی تلو اتله درجه د کې تقوا څومره ده نو الله سبحانه وتعالی دا پیغمبران چې را لېږلي دي څومره پیغمبران هم د ټول په اوچت نسبونو کې را لېږلي خصوصا عربو به د دې نسب د تذکره ډېره زیاته کوله د قوم ده د الله سبحانه وتعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اوچته قبیله په اوچت خاندان په اوچت نسب کې را لېږلی او دا یو فائدې ده ساتي چې کله یو عالم او دین بیانونکي د نسب نه او د قوم نه زوروري نو یو خو دې یریږي نه بوزدل نه کم سره چې نسب او قوم نه کمزوري دي بوزدل حق نشي ویلې معمولی خبر باندې یری دغه شان د خبره اثر ډیر کوي دغه شان د مرستم خلک ډیر کوي چې قومي نسبي نه کاغه سره د دین د لاس نه ودرېږي جاهلیت هغه حمیت پکې د نه دغه د لاس ودرېږي زمونږ سره لکه حمزه رضی چې اسلام قبلو نو دې د لاس قبول کړو چې د رسول سلام دفاع وکړه او قریش ته دوی چې زما پرواره په سوي نو زه به سره دا چلو کوم دنه به څوک سو نه وای او گواشي ز مسلمانې مو وای کلمه وي دی هغه جذبه کی وي ندیزی کې حمزه رضی الله عنه د دفاع چې کوم کړی د په دینو کړی چې یعنی د ورواره دین بیانې خدای چې ورواره دی دغه د الله سبحانه وتعالى توفیق ورکو په اسلام کې داخل شو دا یو باندې شو دغه اسلام ته نه وته او به دې اوچت انسان الله سبحانه وتعالى جوړ کو نو د پیغمبران چې څومره دي د الله سبحانه وتعالى په اوچت قومونو کې لګلي او په اوچت نسبونو کې ځکه چې ګوره د باطل پرسته اسیم نه پریدي کله به ګوره رسول سم ته ویل لیونه کله به دا کوډګر دی کله به دا جادوګر دی کله به د خزه غواړي کله به د مال غواړي او کله به شهرت غواړي او کله سو کله چې نسبی کمزور بیا خو بالکل نه پرې خو بیا به راټینګ کړه په مخه به ته ویل چې استعمال ته تو ګوره قوم ته دی ګوره نسب ته دی تاسو کې نن ته موږ ته دین بیانې بل چې د رسول سم قوم نه نو دوی به د رسول سم نه یریدوم نه لکه مخکې براشي ان شاء الله چې د رسول صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب د رسول سم غټه دفاع کړې ده په دې نه چې دین بیان او پیغمبر ورواره دی دا غید لاسه د ابو طالب د لاسه قریش هغه ته سني شو ویلې دغه چلته ابو طالب ضروري انسان دی د قریش په مشرانو کې قومي دی نسبي دی زور دی ځکه الله سبحانه وتعالى پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اوچت قوم کې راولې او د اوچت نسب ولا ورکو نو د دینه مخکې چې د رسول سم نسب بیان کو دا د فائدې ذکر کړه چې الله چې نسبونه او قومونه پیدا کړی دي نو دا د دې لپاره نه دي چې په دې باندې فخر وشي او بل تسپکو ګورو خدا صرف محض د دې لپاره دي چې موږ به یو بل پیژنو او ما دا خبره مخکې کړی ده چې په دې کې د خلک د افراط او تفریط نه کار لري افراط او تفریط نه دي چې بس خلک د قوم د دې لپاره یادې چې فخر کوي ابل تسپک ګوري او باز خلک لمنډه وې د سره شتینه په شریعت کې نسبی ورکی قومي ورکی او نن سبا د یو کمزورتیا ده چې دی نوی نسل ته دی نوی ځوانانو ته دوی د خپل قوم خپل نسب نه معلوم سبا دې ګډې غټي خبرې راتلې شي دا نسب ګډوډ کې دي شي د قومونو ګډوډ کې دي شي دا معمولی خبره خونه نه بل یو بل سره پیږي ته سو کې ز پلاني ملک کوم قوم سره تعلق سره پلاني سره پلاني خیل سره پلاني نسب سره وسیله واضح جوړې دا سره دغه سره دغه نور تفصیل نظم زګي یو خبره ډیر والی خو دغه خبره می تاسو صرف در رسوله چې دا قومونه الله پیدا کړی دي لپاره دي چې موږ یو بل پیژنو رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده په حدیث کې یعنی د رسول سم شرف او دغه نسب او دغه پاکواله ول بیانو رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې متفق علیه حدیث ته صحیح بخاری صحیح مسلم کې د جبیر ابن مطعم رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وی ان لی اسماء زمان نمونه دي دینه مخکې چې نمونه ذکر کو بل فائدہ مخه تراله او تاسو ته ویلي زمو مقصد دا نه دی چې د سیرت د موضوع زر ختم کو کارو شو بس مقصد
خپل قوم، خپل معاشره، خپل خلق په کول دي. دیږي کې فائدہ زموږ په پاکستان، افغانستان او د خوشا په دې ملکونو کې بعض قرانونه هغه کې په دیولنی پاڼه باندې، په دیولنی مخ باندې د الله سبحانه وتعالى یو کم سل نمونه، بیا په دې اخرنی مخ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کم سل نمونه. لمن دې کې نم دي د عام قرانو باندې. سوال دا چې آیا د رسول الله یو کم سل نمونه شتي او کنه؟ نو جواب دا دی چې دې کې شک نشتی چې نشتی، دې کې شک نشتی چې نشتی. د رسول صلی الله علیه وسلم یو څو نمونه ذکر شوی او باقی غالبا اوصاف دي، وصف جدا دی، نوم جدا دی. لکه اوس بشیر څه مطلب دی؟ ير ورکون کې، زیر ورکون کې، نذیر ير ورکون کې. نو بشیر زیر ورکون کې، نذیر ير ورکون کې، دا وصفوم دی، صفت دی، داغه نه سره نوم جوړ کی. بعض ظالمانو د الله سبحانه وتعالى نمونه راغستي او د رسول سم په نمونه کې لیکلي، دا د نمونه نه. نو بعضو د رسول سم نمونه 300 تر رسولي او بعضو صوفیانو قبوریانو د رسول سم نمونه 0 تر رسولي، د رسول سم 0 نمونه دي. او دې کې شک نشي، دا ټول غلو ده. او شیخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هغه چې کله خبر شو چې بعض مصاحفو کې بهر ملکونو چاپونه چې پای کې دسی چې په اخره کې دا ورکړي چې د رسول الله سلام یو کم سل نمونه، دا امر کو چې دا دین لري کوي. څنګه تاسو قران کې ودی خبر د قران سره تړلې دي ظالمانو کړه. خنو عوام خو بدینه پوېږي چې اوس د قران یې څه دا کنه، بعد وایي چې دم کې قران دی. دوی مده کې دا ونه وایي چې دا قران د خو قران سره دی، خو دا خبره به ثابته ای کنه. یو کم سل نمونه د رسول صلی الله علیه وسلم نشته، یو څو نمونه دي د شمار. پای کې به لږ اختلاف ته علماء سه لږ ډېرې سه لږ کمې، خدا چې سل یو 300 دی او زر دی او دا ټول کمزوري خبري او دا غالبا د صوفیانو خلکو کار دي. او د الله سبحانه وتعالى نمونه راغسته غلې ور کړی چې هغه الله پورې خاص دي. د خزانو مالک، د خزانو مالک دم یو نوم ذکر کړی دی، بعض صوفیانو د رسول سم نوم ذکر کړی. د خزانو مالک څوک دی؟ هغه الله سبحانه وتعالى رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د رسول سره موږ محبت کوو خو په حدودو کې دنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی حدیث کوي چې انا محمد، زه محمد یم. دا غوړه نوم دی چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قسمت کې رسیدلې. او محمد هغه چاته ویل کیږي چې خلک صفاتونه ډیر بیانوي، اوچت انساني، اوچت کارونه کوي. وانا احمد، او یو نوم د رسول الله احمد دی. او احمد هغه چاته ویل کیږي چې د الله صفات په ډیر ښه طریقې سره بیانوي چې د بشن چاني دی بیان کړي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات خلق بیانوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله څنګه صفات بیانوي نو دې شي چاني دی بیان کړي. دا مطلب شو د محمد او د احمد. وانا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، او زه د کفر ختمون کيما الله با زما په ذریعہ سره کفر ختمي، د کفر تیری به ختمي. د سیرت موږ بیانو کنه رسول الله پیدایش بیا غته نبوت ملو شو، د اسلام رڼا خورا شو، د کفر تیری څه شوی ختم شو. وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، او د قیامت په ورځ زاولنه کسین چې د قبر نه بروزمه، د نور خلق بټول په مبسي ورسته د قبر نه را پاسي. وانا العاقب الذي ليس بعده احد، او زاغه پیغمبري چې زمانه بعد بل پیغمبر نشته، پیغمبري پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختمي. او دې کې شک ولا کفر دی. سبحان الله، بعض حالاتو کې به دې خبرې ته ضرورت راشي چې ته دا بیانې بیا ختم نبوت ته مسله. وزنګ په دې ملکونو کې به زور او شور سره دا مسله روانه ده. حق پرس علماء اوازونه بوغ شو د ختم نبوت ته مسله بیانې چې کله په معاشره کې غلط عقیده ولا رانه نوځي، نو دې ته ضرورت راشي چې د ختم نبوت ته مسله بار بار بیانې. چې سړی مسلمانی دغه په دې مسله کې شک راشي، ابو چې د نبات پیغمبر شتي لکه قادیانیان او احمدیان او د مرزایان، د کفر عقیده په دې کې ذره برابر شک نشته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد پیغمبري د ختمه شوی. بل حدیث ته د ابو موسی اشعری رضی الله عنه په صحیح مسلم کې ده، کان النبي صلی الله علیه وسلم یسمی لنا نفسه اسماء. رسول الله د خپل ځان د لپاره نمونه ذکر کول
او دا به وی چې انا محمد و احمد، زه محمد یم او احمد یم. والمقفي، مقفي، د مقفي دا مطلب دی یعنی معنی چې مخکې کوم پیغمبران تللی دي زه د هغوی په نقش قدم روان یم. والحاشر، اولنی کس چې د قبر نه برپاسي هغه رسول صلی الله علیه وسلم دی. ونبي التوبه، توبه ولا پیغمبر. څنګه توبه ولا؟ یعنی د دې له الله سبحانه تعالی د یو ذریعہ وګرځول د خلکو توبه قبول کوي. نبی الرحمه، هغه پیغمبر چې هغه رحمت ته الله طرفنا. یو روایت کې راځي نبی الملحمه، جهادون ولا. دا د رسول صلی الله علیه وسلم شرف دی کې څه شک نشتی او نه دلیل ته ضرورت شته چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه اوچت انسان دی چې الله غوړه کړی دی د بنو هاشم نه. بنو هاشم چې کوم خاندان او د قریش نه، نو په عربو کې د ټولو نه اوچت نسب دی. او بیا دا قوم اوسیږي په مکه کې چې دا په دې ځمکو کې الله سبحانه وتعالی د غوړه ځمکه ده. ابو سفیان د اسلام راوړلو مخکې ابو سفیان رضی الله عنه د دې خبرې اقرار کړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم نسب او قوم اوچت. کله چې لاړو هرقل ته تپوسو کو، روم مشر، د رسول صلی الله علیه وسلم د نسب مبارک دي تپوسو کو، نو ابو سفیان ته هو فینا ذو نسب، اصلي نسب ګور ډیر اوچت، قوم ډیر اوچت. هرقل وته وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، او پیغمبرانو د قشانی په دې اوچت قومونو کې راځي. نه غتم پته دې خبري. نو رسول صلی الله علیه وسلم وی په صحیح مسلم کې دا حدیث دی: ان الله عز وجل اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل. الله سبحانه وتعالى د ابراهيم عليه السلام په بچو کې اسماعیل عليه السلام ورکو. واصطفى من بني اسماعيل كنانه، او د اسماعیل په بچو کې کنانه، دغه تذکر ان شاء الله مخ ته روانه دی ورکړو. واصطفى من بني کنانه، او د کنانه خاندان نه قریش ورکړو. واصطفى من قریش بني هاشم، او په قریش کې بیا الله سبحانه وتعالی بنو هاشم ورکړو. واصطفاني من بني هاشم، او په بنو هاشم کې بیا زه ورکړم. نو څومره اوچت نسب دی. ګوره ابراهيم عليه السلام اولاد، پای کې اسماعیل علیہ السلام، د اسماعیل علیہ السلام په اولادو کې کنانه، په کنانه کې قریش، په قریش کې بنو هاشم، په بنو هاشم کې محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم. د رسول صلی الله علیه وسلم نسب دومره پات دی چې الله سبحانه وتعالی دغه مور پلار د غلط کار نه، د فحش نه، د فحشۍ نه بچ ساتلی. نو ذکر رسول صلی الله علیه وسلم په خپل دا خبره کوي. امام طبرانی دا روایت راوړی په اوسط کې، وی خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح. زګوروي د صحیح نکاح نه پیدا، ما غلط کار نه پیدا. من لدن آدم الى ان ولدني ابي وامي، دا آدم علیہ السلام نه والا او زما د مور پلار پوری په منځ کې دي زنانه نشته چې غلط کار کړي. دا آدم علیہ السلام نه والا او زما د مور پلار پوری زما په دې ټول سلسله کې دي څوک نشتی چې غلط کار کړي. څنګه الله ساتل د رسول صلی الله علیه وسلم دا نسب. یو روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی لم یصبنی من سفاح الجاهلیت شیء، جاهلیت په کارونو کې ما ته سندی را رسیدلی. ځکه امام ابن عساکر دا روایت راوړی د کلبی رحمه الله نه، وی كتبت للنبي صلی الله علیه وسلم 500 ما د رسول صلی الله علیه وسلم 500 میان را جمع کړي. رسول صلی الله علیه وسلم 500 میان دي، یعنی بره چې کوم سلسله زه ټول میان دي 500 میرا جمع کړي، یعنی تاریخ میرا جمع کړي 500. فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا من امر الجاهليه، په دې 500 زنانو کې ما غلط سن دي لیدلې، او نه ماته دې څه پته لګېدل او نه چا څه ویلي. 500 زنانه د ټولې پاکې وي. ذکر شاعر وی من عهد آدم لم يزل تحميله في نسلها الأصلاب والأرحام. آدم علیہ السلام د زمانې نه والو دی وخت پورې الله سبحانه وتعالی دې ساتل حتى تنقل في نکاح طاهر ما ضم مجتمعين فيه حرام. تر دې چې پاک واده او د نکاح رسول سم پیدا شو چې چرته غوي چې د حرام کار نه دی یو ځای شوی د دوی مشران. شکرا لمهديه الینا نعمه ليست تحيط بكنهها الاوهام. و شکر دې د هغه رب چې د اوچت نعمت موږ لرا کړې، دومره اوچت نعمت را کړې چې هغه ته زموږ د سوچ هم نشیتلې. دومره پاک پیغمبر الله سبحانه وتعالی موږ لرا کړې، په دې باندې الله سبحانه وتعالی شکر دی.
او تاسو نور څه غواړئ الله نه؟ الله ستاسو رب دی او محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو پیغمبر دی او تاسو هغه امتیان یې. څومره اوچت نعمت دا نعمت کله چا سره مالی او کله چا سره هر څه او د ټوله دنیا وسره ناغه د دې په مقابله کې هیڅ شی نه دی. د رسول صلی الله علیه وسلم د نسب درې سیری چې له سیرت ولا ذکر کوي درې ایسو کې تقسیم دي. یو هغه ایسه ده جزء اتفق على صحته اهل السير والانساب. اولنی ایسه هغه ده چې د سیرت والو اتفاق دی چې دا صحیح نسب دی. دویمه ایسه هغه ده چې بعض وی د صحیح دی او بعض پکې وی موږ سنه وایو، یعنی سنه وایو او صحیح دی، دوه خبرې وي. دریمه ایسه هغه ده چې هغه د ابراهیم علیه السلام نه د آدم علیه السلام پورې نو باغې کې کمزوري خبرې هم کې دي شي. نو په څو حصو کې تقسیم شو؟ په دریو حصو کې. د بعضو مقررینو د تقریرونو چې کوي بعضو پکې د رسول سم د نسب یاد کړي او د شروع کې زرزری وې د آدم علیه السلام پورې. یا خلک وي سبحان الله سبحان الله، نور دغه ته علم وي ورسوم غټ علم دی دس دې خطا شو. دا هم مزید زبېنن یاد کوم زه تاسو وایم تاسو یاد کې به ټول مولیانو ګرځي مزه کوي. په دې کار نه چلیږي ته د رسول سم نسب یاد کړي، کار په دې چلیږي چې د رسول سم په طریقه باندې ته څومره عمل کې. یو سړی ته د رسول سم نوم او د نیکه دوه نوم وته یاد دي، یا د نوم او د پلار نوم وته یاد دي بس، او د رسول سم په طریقه باندې مضبوط ته دا کامیاب انسان. او یو سړی ته د رسول سم نسب د آدم علی السلام پورې یاد دي او بس چې توتی گردان دي بس مالیدلی په هر بیان کې زر رواچي منس کې تاسو اوریدلې وی زر دي چې خلک لاندې سبحان الله سبحان الله وابيان وی چې دې په غلطه ده، دا په غلطه ده. څومره علم دی دا سره نو د فائدې ده ساتي کله علم د دې سره کې نو به خدای ټول یاد کې مبارک شي تاسو ټول ته علم به تاسو مفتیان او مولیان او بیانونه شروع او په هر بیان کې بیانوي نو دا علم نشو چې سو پوری د دې سره تقوا نه او د رسول سم تابعداري نه. اولنی حصہ چې په غیبه اتفاق دی چې دا صحیح ده، سیرت والو اتفاق به او د نسبونو والو هغه د عدنان پوری. نو د رسول سلام نوم دی محمد ابن عبد الله، د پلار نوم عبد الله، او ان شاء الله دغه تفصیل مخې ته روان دي چې هغه څنګه سړیو او څنګه نو. ابن عبد المطلب، عبد الله رچا زوی د عبد المطلب زوی، او د عبد المطلب خپل نوم چې دی شیبه دی. د عبد المطلب خپل نوم شیبه دی، د دوه نور باندې مشهور دی، یو شیبه بل سره عبد المطلب. شیبه وته بدی وی د نوم ولا مور یې خو ده، ځکه کله چې عبد المطلب پیدا شو نو د په ویختو کې سويخت سپینو پیدا شي نو مور ولدا نوم کې خو شیبه. عبد المطلب وته بدی وی مخه ته قصه روانه ده ان شاء الله چې کله د تر د عبد المطلب تر مطلب هغه لاړ په دپسي او د مدینې نه راوستو د ځان سره نو چې کله مکی ته نه وته نو د شیبه سره شاته ناسو په وخ باندې وسره سورو او مخې ته تر ناسو نو خلکو عبد المطلب راغی، د مطلب غلام راغی، د ځان سره غلام راوسته. هغه غلام نه زمار واره نه دغه نوم په مشهور شو. عبد غلام ته وای، مری ته وای، مطلب هغه تر نوم یې نه عبد المطلب نسبت هغه ته شو. دا نوم شرکی نوم دی، عبد النبی عبد الرسول، دا د شنومونی چې د بشریت کې خو د جایز نه دی، ځکه چې نسبت د عبدیت د الله سبحانه وتعالى ته کی. الغرض عبد الله زوی د عبد المطلب او د عبد المطلب یو نوم دی شیبه او دغه وجه مونږ بیان کړه. ابن هاشم، د عبد المطلب پلار څوک دی؟ هاشم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بنو هاشم کې دې ته نسبت کی. هاشم او د خپل نوم عمرو دی، د پلار دی عبد مناف او د خپل نوم دی مغیره. ابن قصي او د خپل نوم دی زید. ابن کلاب ابن مره ابن كعب او د پلار دی لؤي. ابن غالب ابن فهر او د فهر چې کوم دی د غالب د پلار تدل لقب قریش. د فهر لقب څه دی؟
قریش دته نسبت کیږي چې قریش وته ویل کی. ابن مالک ابن النضر او د خپل نوم قیس ته ابن کنانه. رسول سم چې وی کنانه غوړه کړی د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې هغه داري. ابن خزیمه ابن مدرکه نوم عامر ده. ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان پوری دا اتفاقی نسب ده د رسول صلی الله علیه وسلم. دیجی پوری د رسول صلی الله علیه وسلم نسب دا خصی رسی په دې اتفاق ده. دویمه مرحله د ابراهیم علیه السلام پوری. ما وی دویمه مرحله کومه و ده؟ زینی چپ پاتې شي او زینی وجه صحیح دی. ناغه به سوکتی زه به په تحدیث یې بیان کوم اگر کله نمونه ناشنا دي خو زاړه نمونه دي. عدنان بیان شو. عدنان نه بعد راځي ابن اد یا ابن اد ابن هميسع ابن سلامان ابن عوس ابن بوز ابن قموال ابن أبي ابن عوام ابن ناشد ابن حزة ابن بلداس ابن يدلاف ابن طابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنبر ابن يثربا ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوا ابن عيض ابن ديشان ابن عيسر ابن أفناد ابن أيهام ابن مقسر ابن ناحث ابن زارح ابن سما ابن مزا ابن عوضة يا ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. در دې پورې نسب شو د رسول صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام پورې. د دویمه حصہ ده. اولنۍ حصہ د کوم ځای پورې ده؟ عدنان پورې د اتفاق. اسماعیل علیه السلام پورې بعض مورخین او سیرت ولو اجر صحیح او بعض غلی پاتې شي. دریمه حصہ په دې کې کمزوري خبرې کې دي شي والله اعلم. هغه د ابراهیم علیه السلام نه د آدم علیه السلام پورې هغه دي سي دي. ابراهیم علیه السلام ذکر شو ابن تارح او د زنوم د آزر. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. د آزر زوی دی. ابن ناحور ابن ساروع ابن راعو ابن فالخ یا ابن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشدا ابن سام ابن نوح عليه السلام ابن لامك ابن متوشلخ ابن أخنوخ او د ادریس علیہ السلام دی. ابن يرد ابن مهلائيل ابن قينان ابن آنوشا ابن شيث ابن آدم عليهما السلام. آدم علیہ السلام ته نسب ورس. تاسو دې انسان دې چې هغه نسب دې پاتې شوی په حفاظت سره دومره اوچت انسان دی. الله سبحانه وتعالى سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې نصیب کړي. نو دا د رسول سم د نسب خبره شو چې مختصر په درې حصو سره تقسیم دی او هغه من ذکر کو. خو رسول سم خاندان له دغه نسب د رسول سم خاندان مشهور دی په بنو هاشم باندې. هاشمیانو ده نسبت داغه دی نکته چې راغلم د هاشم ابن عبد مناف. او هاشم د چا پلار دی؟ د شیبه عبد المطلب پلار دی. نو د رسول سم پلار عبد الله دی د پلار شو نکه عبد المطلب دی. نو هاشم چې دی دغه پلار دی. دته نسبت کی دوی ته بنو هاشم ویل کی. نو بیا پکار دی چې د رسول سم د خاندان سره تذکر وکړي. بنو هاشم څنګه خلق مختصر هغه دي سي هاشمیان چې کوم بنو هاشم دوی ته دا کار سپارل شو چې دوی به د حجیانو د میلمستیا کار کوي او دوی به حجیانو ته د اسحاق بندوبست جوړي د وبو د میلمستیا دا ټول کار د دوی په ذمہ باندې وو. بنو عبد مناف د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان کې بر راځي. د عبد مناف چې کوم خلکو او بنو عبد الدار ولدا جدا نسب دوی په خپل منځ کې د منصبونو تقسیمول چې دا کار زمونږ شو د استاسو شو. نو په دوی کې د هاشم چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکبره د حالات ډیر خو د مالدار او یو مالدار او بل الله سبحانه وتعالى عزت ډیر زیات ورکړو.
نو ځکه دته دا کار حواله کو او د حجیانو خدمت دا هغه سړی کولی شي چې هغه صحیح هغه مالدار یو سړی غریب به د حجیانو څخه خدمت وکړي نو ځکه حدیث راځي هو اول من اطعم الثريد للحجاج بمکه اولنې کس چې حجیانو له ما ته روټي ورکړي د پښوروا کې هغه څوک دی هغه هاشم دی یعنی دا غټه ملمستیا چې حجیان راشي او د ټول له هغه د ثرید ورکړو ثرید چې کله په شوروا کې یا خوروا کې روټي ماته کې او به خوري د ثرید ویل کی او د خپل نوم عمر دی دا خبر موږ ذکر کړ په نسب کې چې د هاشم خپل نوم څه دی عمر دی د هاشم وتم د دې د لاسوي ویلي هشمه الخبز یعنی هاشم هغه چته ویل کی چې د ماتون کې د روټي نو ځکه د عمر مشهور شو په سبانه په هاشم باندې او اولنې انسان چې د قریش ته پاره د 2 سفر راويستیو یو شام ته او بل یمن ته هغه د هاشم دی ځکه یو شاعر وای عمرو الذي هشم الثريد لقومه عمرو یا کسته چې خپل قوم له دغه خوراک ورکړي د ثرید ده قوم بمکه مسنتين عجافي دي قوم له چې غوي کمزوري وګيو غریبانانو او هاشم دا کار کړي سنت الیه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحله الاصياف او به دغه 2 سفره وې دام د جوړ کړی دي یو سفر په جمی کې چرته یمن ته او دویم په وړ کې چرته هغه شام ته نو یمن ته بغوی دی پرتلو چې یمن ګرم ځای دی نو په جمی کې بالته لاړو او په وړ کې چې کله به حجاز او مکه او دلته به ګرمي شو نو دوی بلړو شام ته سوریه طرف ته چې الته موسم چې دا غیخ د هاشم مبارک د راځي چې د یو پیر وته شام ته تجارت په نیت باندې او موږ ذکر کوو چې د یو تاجر انسان او مشهور انسان او مالدار به چې کله واپسې کړهتونو مدینه باندې راغی الته د یو زنانه سره واده کو چې د غینو مسلمه بنت عمرو او دا د مشهور خاندان نو چې هغه ته بنو عدي ابن النجار ویل کی الته به د پاتې شو نو واده وکړو د سلمان سره د ټول خبرې ګوریا دي ساتي چې مخکې د سیرت ټول به وبزترلې شوی هاشم واده وکړو چا سره د سلمان سره او په مدینه کې وسره واده وکړو نبی الته پرې خوده او د شام ته لاړ چې د شام ته لاړ دغه په خېټه باندې حمل شو او حمل هغه سوکو عبد المطلب د هاشم زوی نو د هاشم چې د فلسطین په ځمکه باندې مړ شو په دین دا ثابت شو چې د خزه مکی ته نه دراغلی دا قصه ټول یو بس ترلې شي هاشم واده کو په مدینه کې او به خزل ته پرې خو او په خپل بیا لړ شام ته نو د فلسطین په ځمکه باندې شو مړ شو ته خزه پاتې شو د خزي په خېټه بچی دی هغه د عبد المطلب چې پیدا شو نو په دې سر کې بعض وخت سپینو مور ولنوم کې خو د شیبه او د خپل پلار په کور کې دغه تربيت شروع او په مکه کې د هاشم خپلوانو ته د سره د پتم نشتی چې دغه یو زوی شوی دی او هغه په مدینه کې دی د دې د سره پته نه او د هاشم په خپل چې سلور زامنو او 15 لونه وي سلور زامن او 15 لونه یو زوی د عبد المطلب چې د په مدینه کې پیدا شوی نو د دنه بعد د هاشم نو بعد به دا کار چاته وړید د غرور ده د غرور څوک دی د هاشم غرور څوک دی مطلب دغه د لاس خو د شیبه نسبت هغه ته شی د عبد المطلب هغه ته ملک سات مخ کې اشاره وکړه کله چې هاشم مړ شو او دوی خبر شو چې هاشم مړ شو نو روري به دغه کار سنبال کو او هغه مطلب ابن عبد مناف او دا خو چت انسان او دومره سخی انسان چې په قریش کې د مشهور مطلب چې دا د بشن سخی انسان نشته نو کله چې دا شیبه لوی شو عبد المطلب د تری ووري د چې زما دي سي ورورشتي په مدینه کې لړ بسالت مدینه ته بسلار د مور سره ملو شو چې لغینوم سو سلمہ چې د مور کور ته بسورغه او درواره ولیدو فلما رآه فاضت عينه سترګونه وخ روان شو او جوخت غاړي ولا ورک
ځکه چې وروارم د زوی بشانی او به چې نه لیدل ډېر وخت یا بالکل لیدل نه اول پیرینی نو د ځان سره په سورلۍ باندې کېنو او روانوي نو مور به سره وته مور ته چرته بوزي ته هم دلته لوي کړه موږ سره پاتې شي ناغو تی وی انما يمضي الى ملك ابي پرېږي پلار غ بچی راټینګ کی اته پلار دغه سړی او دغه کارونه پراته دي او الى حرم الله پرېږي الله حرم ته بوز ته سیده کده غینو او دغه مشرتیار د په انتظار دنو بوزي چې دنه غټ سړی جوړ شي مکی ته چیرانه وته د دیو سره په دی اوخ باندې شاته ناشته خلک وی هاذا عبد المطلب مطلب وزن سره د مدینې نه وزن سره مری راوسته دی وی دغه در سره دنو پر وته سره عبد المطلب هغه ته وی حکم انما هو ابن اخ دا زما رور زوی دی هاشم زوی دی زما واره دی نو دې خپل تر سره پاتې شو نو دا مطلب په سفر باندې وته یمن ته ردمان علاقه ته الته دا مطلب مړ شو چې مطلب مړ شو دا غنه بعد د ټول کارچا ته پاتې شو عبد المطلب ته د رسول صلی الله علیه وسلم د پلار دغه نکاح نو اقشان طریقې را ټینګ کړه څنګه چې دغه پلار نکاح را ټینګ کړي او بلکې د مقام د عبد المطلب مقام د ترنه د پلار نه اوچت شو داونه دې مشهور شو او قوم به سره سخت مینه کوله کله چې مطلب مړ شو نو داغه یو بل رورو نوفل هغه جاخه واچوله چې ویلا خو زمونږ د رور سره مخکې دا کارو هاشم به داغه نه بعد مطلب ته خبر وړ نو وسته څنګه د هر سره ټینګه او پکړ دې چې ما سره او داغه نوفلو داغه نه زموریان ودای ته غسته نو دی عبد المطلب دې چلو کو چې د قریش را جمع کړ او ته وی زما د تر په مقابله کې ما سره ودرېږي هغه ته اعلان ادخلوا بينك وبين عمك زمونږ ستاسو سره تر په موږ کې کار نشته درسته تر دې موږ ورسوي ورچت سره هم څو عام سره خو نه دي نو تاسو دوه یو بل سره په څه طریقه دا خبره ختمه کې موږ به ګوتی نشواله نو دی عبد المطلب خپل ماماګانو ته خط ولیکو بنو النجار چې هغه به کوم ځکیو مدینه کېو هغه ته خط ولیکو په خط کې وته وسو اشعار ولیکل او راګرمې کړو و چې دې ټیم کې زموږ مرستنه کوي نو کله وکوي نو د ماما راغه ابو سعد ابن عدي د مدینې نه او ځان سره اتیا کسان راوستو او دغه سره خسور لوي او خپ شور او شغرب کړه نه وته چې کله د مکې ته ورسېدو عبد المطلب ولمخه ته وته او عبد المطلب چې مخه ته وته بیا د عبد المطلب راځه ماما وی کور ته هغه کور مور نشتی نوفل را دوه کم ځکه دا ټول زور ور خلک اوچت قومونو مته ځکه دا اوچت قومونه چې دا چې سړی په اوچت قوم کې دغه د فائدې اوس د عبد المطلب خپل په اوچت نسب کې ماماګانی په اوچت خلک دي نو راغه ته پوس کې د خپل خوري وی دا هغه پور الله والله حتى القى نوفل لا وخت د پرستا کور د نظم نوفل را دوه کم ځکه هغه ته نوفل خو د قریش د مشرانو سره ناشته د کعبه په سوري کې چوره غلطه نوفل ناس ابو سعد چې په څنګه ورغه د عبد المطلب د ماما نو خبره وسره ونکړه خو تورې راوېسته او داغه په سر باندې ودرېد وته د دې کور پر رب باندې بل قسمی که زما دي خوريته د جیداد او د مال او د منصب نه راوپس کې نو په دې زیری ختمومه د تور د ته تر ما سوق نشي منه کوله ما سره هم کسان دي تاسو هم کسان دي ګورو په سر وته ولا لوغه ناس زما دي خوريله واپس ورک هغه ته ردتها عليه ما واپس کو خبر ډیره زور ونیو کسان د مدینې نه رالو خپ یعنی په نرمۍ سره نه خپ سختۍ سره بما ورکړي دي هر سم ورکړي دي د پوښو د کار پوښو فاشهد عليه مشایخ قریش نو قریش کوم مشران ناسو نو ابو سعد هغه ته تاسو گواهان شي چې دغه زما خوري ته هر څه واپس کړي نو بده باغ کار کوي کم چې د ترکو او کم چې د پلار کو بیا وته دغه وی عبد المطلب ته ماما کورت زویزي جزو کورت لاړو فاقام عنده 3 درې ورځې بیا دغه سره پاتې شو په مکه کې 3 شپې وسره کړې به عمره وکړو مدینه ته واپس لاړ
چې کله دغه دا ولیدو د حالات ولیدو نو نوفل سي چلو کو لار د بني عبد شمس ابن عبد مناف دا غوي سره عهد کو لوځو کو چې تاسو به زما مرسته کوئ ځان وته دې سره یوازې ښکار شو نو راشي د دې قوم سره چې هغه بنو عبد شمس ته وی راشه د دوی سره به مرسته وکړو د دوی سره به عهد وکم چې موږ او تاسو یو نو سبالک په ما باندې سو کم لګي نو دی بم زما ته پوس کوي د خپل خلک بم ما سره د دې لر دغه سره مرګرتیا وکړه کله چې خزاعه د ولیدو چې بنی نجار راغلی او د عبد المطلب مرسته وکړه نو دا هم د رسول سم په نیکونو کې راځي کنه نو چې دی ولیدو په وکم جذبه پیدا شو وی څنګه چې د عبد المطلب تاسو نه پیدا دي چې زمونږ نم پیدا دی وي او بل چې زمونږ د زوی دی مونږ ډیر حقداري چې مرسته وکړو الله سبحانه وتعالى طریقه جوړ کړه خزاعه قبيله ولا د عبد المطلب سره ودرېدو او د اوچت خاندان د عبد المطلب مقام څه شو خزور ورشو او د دې مرسته د لاسه د خزاعه مرسته د عبد المطلب سره دا سبب یا د بنو هاشم سره د غوی د مرسته دا سبب د فتح مکه چې ان شاء الله کله مونږه درس کوو چې مکه څنګه فتح شي پای کې به دې خبرې ته اشاره کوم چې تاسو ته یاد ده به سره ماته ګوري چې دوه وخت تیر شي په کال بعد 2 کال بعد فتح مکه تذکر به خدا خبره یاد ساتي چې نوفل د عبد المطلب تر اغلال او بنو عبد شمس د غوی سره مرګرتیا وکړه چې موږ زورور شو نو خزاعه قبيله ولا بغیرت کړهلو هغه د بنو هاشم سره مرسته وکړه په دې ورسېږي کنه چې څوک به نه پوي به ورسته چې نه تاسو کولای شي د عبد المطلب په ژوند کې دوه قصې ډېرې ناشنا راغلي دي د عبد المطلب په ژوند کې د دوه خبرې ډېرې ناشنا راغلي یو د زمزم د کوې کنسته د زمزم خو د مخ کې نه موجودو ابراهيم عليه السلام چې خپل بیبي بوره او هاجره او دغه سره زوی او اسماعیل اول ته پری خودو او به دغه سره وب ختم شو او واقعا جدا ذکر کړی دا واقع د ابراهيم عليه السلام او د اسماعیل او د هاجره ناغه واقع تفصیل سره ووري خلاصه ده چې اسماعیل علیه السلام تګی شو او الته یوازې ودوی ابراهيم عليه السلام د الله په امر باندې بدیږي کې پرې خو دوی چې الته نه انسان او نه ونه او نو بو ایسو په شرز مکه باندې او چې کله دي تو نو دي خزي ته چاته مونږ پرې دی هغه ته کته نه جوشاته سره څنګه وګوري خزي ته بچی ته ماشوم ته جبغې کې جاول جواب ورنکو د درې پیرو کې نبی او ته وی الله امرک بهذا لا تویریک نو جواب ورغور کوي الله وی چې الله وی بي الله موږ نه ځکه عزت زبېغمش دشي دیندار زنانه او داسې اوچتي زنانه وي په دې کې اسماعیل علیه السلام چې دینو تګي شو د موري په وبو په شډیره لاړ رااله هو صدره کوله لګیدو دغه دراسه په صفه مروه کې دا و چې کری منګو نو الله سبحانه تعالی جبريل عليه السلام راولېو او د اسماعیل علیه السلام اصل خپیز مکه دراواچولې جبريل علیه السلام وبد غزين راوښتي نو چې څنګه دا وبروته د په زمکه باندې خورې دی نو دی هاجری سوې زمزم ندر ټولې شو په دغه ځبانه رسول الله صلی الله علیه وسلم رحم الله ام اسماعیل الذي وبخي واغه کغه پر خو د نن بدري سره رواني خو را ټولې شو په ځبانه یو چینه شو نو په هغه وخت کې د وبره ښکار شي بیا په دې باندې جرهم قبيله رااله هغه چې وکړي چې به دغه ځکه مارغان او د تاویګ نو سچل به او چرل ولته وبوي نو جرهم قبيله په دغه ځبانه مشره شو د وبد هغه سره وی ناغوی د دې وبو عزت ونکو الله د کور عزت ونکو الله سبحانه تعالی بغوی باندې خزاعه قبيله ولا راوستو خزاعه تذکرہ شوی چرته ها وسو شو د بنو هاشم سره چې مرسته کړو هغه خزاعه قبيله ولا الله سبحانه تعالی په دوی باندې زور ورکړو او د دنیا د هر څه واغستو خو کله چې د جرهم قبيله ولا تلو د زی پر خودو نو د زمزم د کوی پټکو
چې به څوک د دې وبونه فائدہ ونه او باغی کې سره او نور څه سامانونه د هر څه به کې پټ کړو ولاړو. سبحان الله تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش وخت را نږدې شو نو عبدالمطلب ته په خوب کې 3 پیری رالو چې لاړ شه کوې وکنه لاړ شه دغه وبر اخکارک هغه مریانو چې دا څه ویل کېږي به د خوب باندې پوه نه شو 3 پیری وته دې شو ویل شو نو بیا وته دې شو خو شو چې ته ورشي یو زیته التبه د میګو سوړی او یو قارغه براشل ته خپل مکوخه وي دغه زیره چې دې کړه لاړ نو ځوان چې کړه لاړ ځان سره زوی بوت او حارث د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه تر الحارث دې ځان سره بوت او ته کار شروع کو چې وی کتلان دی وبدي د کوی چې وکنهستو او یا د غزي وکنهستو نو باغی کې سره ضرورت ملو شو او پای کې توري پرتی وي او پای کې زغری پرتی وي دنیا سامان پکې پروت نو د دې تورو نه دروازه جوړ کړه د کعبه د پاره او د سریم د کعبه په دې دروازه کې او په دغه کې استعمال کړو او دغه زمزم د وبچ راخکاره شو او ځان له مقام وګړي د کعبه په خوا کې نو بس د دینه بیا حجیان له وبور کولې چې کله دا خبره مشهور شو نو قریش را جمع شو په عبدالمطلب پس اشرک نه وي منګم ځان سره شریک کړه خبره وایسته خو نه چې تاسو وبو باندې قبضه چولې دا پته یې دیږي چې دی وبو ورکې نو منګم تاسو سره شریک یو بدی کاغه ته معنی به فاعل دا کې دین شي چې ما سره شریک کی دا خو یو دي شي کار دی چې الله زمانه پر خاص کړي نه تلو جرګي او هغه مشر سره عبدالمطلب دوی به زور نه رسید نبی په اخر کې په دې باندې فیصله وشو چې د بنو سعد قبيله سره چې کومه پالګره ده یو زنانه و پالګره نجومي و دغه خپل بورشه او فیصله وکي نو په دې لار کې الله سبحانه وتعالى دوی ته دا راخکار کړه هغه دي سي چې په لار کې دوی ته وب ختم شو دا ټول وتی وب ختم شو او هغه د واقعي زغه تفصیل نظم وب ختم شو بیا عبدالمطلب هغه ته طریقو خو چې بس هر سړی هر قبيله ولا لګي شي کوی کني چې کم پکې مړکی هغه لري کوی بل برازیا به کني ګور به چې وب سو کړو بس او دوی لګیا ډېر ستړي شو نبی عبدالمطلب د خپل اوخ پاسو چې اوخ پاسو لاندې ته وب راوته ناغو یاوي خبره کیسې چلې ته چې د اوخ لاندې راځي کې وب دي نو د الله سبحانه وتعالى د لپاره د خبره خاص کړي د نغوتی غلی شو نو د خبره چاته پاتې شو د عبدالمطلب ته پاتې شو او په دغه وخت کې عبدالمطلب دا وی کچرته الله سبحانه وتعالى مال لزمن راکو او هغه دی عمر تر ورسې چې ټول ځوانان شي او تکړه شي او زما سره ودرېږي او زما شاته ولاړی نو یو بتزال علومه د کعبه په خوا کې دغه منښت کړي و چې دا یو ځای بزر الله د پر علومه د کعبه په خوا کې ان شاء الله دغه تفصیل چې دغه مخې ته را روان دي دغه عزم او اراده چې دي سی بکومه دوی مواقع چې کوم راغلي ده ناشنا واقع هغه د ابرهه غ واقع ده هغه په دې درس کې موږ نشو بیانول ان شاء الله هغه پر روان درس کې بیانو خو د زمزم د دې وبو سره بلک تفصیل وکړو د زمزم د وبه د یو ناشنا معجزه ده او ناشنا وبدي چې الله سبحانه وتعالى راخکار کړی دا وخت داخله کې لګي دی سکیو د اوسه پورې خطر او تازه اقشان هغه وب ملاوي بعض علماء د دې تقریبا 18 نمونه ذکر کړي د زمزم د وبو د پر سونونه دي 18 نمونه دي اې لپاره قسم نمونه به ذکر کړي دا تفصیل ته د ضرورت نشته بس سیرتون والا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دي چې داغه نسبت به زمزم ته کو النبی الزمزمی نسبت څه ته زمزم ته ځکه چې د زمزم را تازه شي پیدا شي خو د مخ کې نه دی اسماعیل السلام په وخت کې خو به را تازه شي د رسول سم پیدایش ته نږدې یو دا وجه ده دویمه وجه ده چې الله سبحانه وتعالى د رسول صلی الله علیه وسلم د زړه د زمزم په وبو باندې وسو پیری انزله
او چې هغه تذکره ان شاء الله پر روان درسونه کې برازي په وړوکوالي کې علم زړه انځل زمزم په وبو باندې او د بعثت نو ورسته د پیغمبري ملویدونه بعد هم د شي موقره غلي د چې الله سبحانه تعالی ملائکه را لګلي دي یا جبرئیل السلام را لګلي او د رسول صلی الله علیه وسلم د زمزم په وبو باندې انځل چې پاک شي نو ځکه هغه ته وي النبي الزمزمي د زمزم د ابو مبارک د رضی عبد الله بن عباس د عمر روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم وی خیر ماء على وجه الارض ماء زمزم غره وب د زمکه په د مخ باندې د کمی ویری د زمزم وبدي فيه طعام الطعم وشفاء السقم کڅوک وګین دغه د پاره به خوراک دی او کڅوک بیماری دغه د پاره به سره شفاء د ابو ذر غفاری رضی الله عنه سیرت هم بیان کړو کنه جندوب رضی الله عنه خپل نوم جندوب دی هغه چې کله مکې ته راغی او د رسول الله مبارک معلومات کول نو دې یو سورې التپاتی شیو معلومات کول کتبت او بربت به یو شپه رسول صلی الله علیه وسلم راغی حرم ته نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حرم ته راغی اولنې کس چې سلام په واچو هغه ابو ذر واچو رسول صلی الله علیه وسلم ممن انت کمزي وي من غفار زر غفار قبيله نه وي دلته رسوم روخ نه پروت وته وي چې تقریبا 10 ورځې شپې کې دلته پروت نو خوراک تر چا درکوځي کې 10 ورځې دلته پروت چا سره ملموي وي ما كان لي طعام الا ما زمزم زمزم اسكو وي دمره سورب شی او ما دمره سورب وي ما چې زما د خېټه نور چوي الله سبحانه وتعالى په زمزم کې دومره برکت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انها مبارکه ده برکت یو بدی انها طعام طعم ده چې څوک خوري په دې نیتش کې چې موړ شمه نو الله سبحانه وتعالى په مړ امام ابن قیم رحم الله وی ما په خپل سترګو باندې دې خلک لیدلي چې هغه به د زمزم د وبدي لپاره سکي چې الله ولا د بیماری نه شفا ورکي نیمه میاش پینځل سورې به وسکي بس یا دغه نه کمی زیاتی الله سبحانه وتعالى به شفا ورکړه او دې سې کسان ما په خپل سترګو لیدلي امام ابن قیم رحم الله وی چې هغه به سلوي خروج پورې هغه ته ډوډۍ نه ملاوي را او په دې حرم کې پراتو څه بیسکل د زمزم د وبو بیسکل او ناشنا خبردار چې طواف په بالکل د خلکو په شان کو خزور اوربو او دغه شان دې ته ګور روجي به نیوي د سلوي خروج زمزم د وبو چې بیسکل دوه به روجي نیوي او طوافونه به هم کول او به ناشنا دای چې خپل خل سره به کورواله هم کو مطلب دی چې خ ماړه به وبدي کې شک نشته د خدای رسول صلی الله علیه وسلم خبره ما زمزم لما شوري بلا په کوم نیت چې اوس کې الله سبحانه وتعالى غور کوي ان شاء الله سو کې بدینیت اوس کې چې الله سبحانه وتعالى مال شفا راکړي الله ول شفا ورکړي دنیا مرزونه غړ مرزونه د کینسر په شان مرزونه الله سبحانه وتعالى ختم کړي په دی وبو باندې چې کله سره په دینیت اوس کې نو دا مبارکي او برکت ولا وبدي کله چې لاړ شي نو دا سکیم په دی باندې او د 4 دام هم جایز دي او په دی باندې غسل هم جایز دي کې حرج نشته او بس خلکو د دومره پاکي وبدي نو څنګه په دې باندې 4 دام کوو نو جواب د عقیده دی چې ان شاء الله مخکې براشي د سیرت په درسونو کې په باز موقوع باندې په سفر کې رسول الله په سفر کې وبنوي نو د رسول الله د ګوتو د منځونو نه وبراوتی د ګورتونو نه وبراوتی معجزه او په غیبه صحابه کرامو سکړي او دسی بکړي نه دغه وبغوري کې دا غوري د رسول الله د ګوتو چې کوم راوتی دا غوري نو چې په غیبه نه ودس کول روایتي نو په دې باندې خو روایتي نو په دې باندې ودس کول په دې باندې مخلاص انزل په کوم ځبانی تکلیفي بیماری په غزبانی اړول د جایز دي کې حرج نشته په دې کې پخلی کول په دې کې حرج نشته او په دې باندې کفنونه انزل ها زموږ خلک به کفن انزل ولاړی دا غټ کفن به خور کړی شړپا به وړي وو براړي دا ټول قومونو ته ګورځي دا سبا لای وې دا دې لپاره چې څوک په زمزم سره کفن وینځي او بیا به خخ کړی شنو الله سبحانه وتعالى بخي نبی خو مزیش کفن بهر سره ځان لوالو اول ته به ویسو او دیشي به ویسو چې برمونو به ویسو او به کېدو په ماری کې مونږه د 10 ور سبب پری او کور کې به وصیت کوي چې کله مړ شم په دې کفن کې مې خاخ
چې عمل د سره نه عقیده د سره نه کفنونه ونونه په کار نه راځي ګره عمل او عقیده په کار ده د دې عبد المطلب چې د لز زامنو سو زامنو لس او د منخته کړي و وی کله لز زامن راکړو نو یو بته علالوم لز زامنو د یو نوم حارث دویم الزبير دریم ابو طالب د علي رضی الله پلار او سلورم عبد الله د رسول صلی الله علیه وسلم پنځم حمزه رضی الله عنه او شپږم ابو لهب د رسول خپل تر دی او وم غیداق او نهم مقوم او لسم العباس د شو لشو نه شو حارث یو شو زبیر دوا ابو طالب درې عبد الله سلور حمزه پنځه ابو لهب شپږ غیداق و مقوم اته صفار نه عباس لس او باز سیرتونه ولوي چې یو له زامنو نو یو په کې زیات کې دغه موقوفم او باز وی چې دیار له زامنو نو هغه په کې زیات کې یو د عبد الکعبه ایوب الوسره زیات کې خو مشهور خبره ده چې عبد المطلب سو زامنو لز زامنو او شپږ لونه وی د عبد المطلب یو ام الحکیم او دویم بره درېمه عاتکه سلورمه صفیه او پنځمه اروا او شپږمه امیمه نو بده کې چې انسان هغه څوک دی هغه عبد الله د رسول صلی الله علیه وسلم والد او د مور د عبد الله مور څوک ده فاطمه بنت عمرو ابن عايذ ابن عمران ابن مخزوم ابن يقظه ابن مره نو دا نسبم د رسول سره د رسول سره هغه نسب چې موږ ذکر کو هغه سره ملاوي او د عبد المطلب په زامنو کې په دې لسو زامنو کې خپل زوی چې کوم هغه عبد الله او په دوی کې پاک انسان او چت اخلاق ولا هغه مداو عبد المطلب دا وی کله مال لزامن له کړیو به تعالی لزامن الله ورکو نو دا غوی هغه نمونه په غشو باندې ولیکل د دې تذکره موږ د مخ کې کړی کنه او غشي ویړو هوبل بوتلا هوبل بوت کم چې غټ بوت ای سره چې کم من جوړ ناس هغه ورکو ناغه چې کله غشو نه غش راويستو نو د عبد الله نوم پکې راووتو په کم باندې چې ټول زیات مینو عبد المطلب د ځان سره روان کړ ځل نه یو الله خبرو چاړې ځان سره راغستو ويقبل به الى الكعبه کعبه خواته راوستو چې لاله کې چې ویل چې کعبه په خوا کې به لالو نو قریش مناکو اسمکو د زیوخ سړی ګران زوی ته د ما علالوا خصوصا د دې چې کوم ماګانو د بنو مخزوم قبيله هغه مناکو او د ضرور ابو طالب علي رضی الله پلار هغه منکو عبد الله رول وې د مال خپل پلار ته وي عبد المطلب زو سوک ما خو منخته کړو چې زما لازم دا کار کو سبحان الله ګور دې په شرک کې خو دې کار ته وګور زمونږ ګرم شي منخته وکي به ورسره شي دا وسې چلو لکه ختمې دي نه شي چې دې ویجی دومره ګرمي کوا خلک دومره خبره کوي چې به کولای شي ناغوي زوز د خپل منختي سره سوکم هغه ته و نجومي او پالګره وته خو یل تل چې هغه ته پوښو کنه ناغو ته د طریقو خو دې شکارو کا چې په یو غشي باندې لس او خان ولیکا او په بل غشي باندې عبد الله ولیکا کدی د عبد الله نوم وروته یلس او خان نور کا کبیر وته یلس او خان تر دې چې الله دن راضي شي او یې سید دې سبو په یو غشي باندې لس او خان ولیکل په بل غشي باندې عبد الله ولیکو چې غشي راوستو هغه عبد الله لسو خان ډیر بیروس بیا عبد الله بیروس بیا عبد الله تر دې چې سلو خان ته خبره ورسه چې غش رويس سلو خان وروته د سلو خان غاله کړیو خپل منخته پوره کړو سبحان الله دغه سلو خان بشریتم د خبره پرې خو ده و چې کوم دیت ته په عربو کې مخکې دیت لسو خان یو کسره ولګي سوق مړ کې سو خان بور کوي لس به خبر سلو ته ورسېږي چې کله دلته عبد المطلب صلی الله علیه وسلم نو اسلام دا خبر په دغه ځای پرې خو ده په اسلام کې مسل او خان دي
نو ذکر رسول صلی الله علیه وسلم وی انا ابن الذبیحین، زداغه دو کسانو زویما چې هغه د حلالي د لپاره بوله شي، یو اسماعیل علیه السلام او دویم عبد الله. اسماعیل علیه السلام پلار بوله کنه ابراهیم علیه السلام علاوه له لپاره، او دغه شان دغه واقعده شو عبد الله. عبد المطلب د خپل زوی د پاره چې کوم جنې غوړه کړی و د غینو مو آمینه بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهره ابن کلاب. نو دیم د رسول الله په نسب کې کلاب ټکی راغلو، الته دیو ځکیږي د رسول الله سره. او په دغه زمانه کې په قریش کې د ټولو نو چته زنانه هغه داوا د نسب په لحاظ، د خایس په لحاظ، د مقام په لحاظ، د خوې په لحاظ هغه داوا. او د دې پلار چې کوم هغه د بنو زهره قبيله مشرو، د ټولو چته انسانان دي. دلته عبد الله څومره اوچت نسب کړي، خدا کوم خزه چې ولو غوښته ندم سوک ده. بنو زهره قبيله چې کوم مشرو هغه د دې پلارو. نو عبد الله سره واده کو په مکه کې، او په مکه کې سره ملاو شو. یو څو شپې بعد عبد المطلب د خپل زوی ته وی عبد الله ته وی ته مدینه ته لاړ شه، یمتار لهم تمره، کجوري راوړه. په کجورو په چیرته ورېګو مدینه ته، فمات بها، نو په مدینه کې مړ شو. باسیرتونه کې راځي چې شام ته تجارت لپاره تل الته مړ شو. وی په لار کې بیمار شو، مدینه ته ورغه، چې بیمارو نو په مدینه کې مړ شو. او په کوم وخت کې چې مړ کېدو په هغه وخت کې د عمر 15 کاله د رسول سم پلار چې کله مړ کېدو عبد الله، نو په هغه وخت کې د عبد الله عمر 15 کاله. او د رسول صلی الله علیه وسلم پیدایش د پلار د مرګ نه بعد شوه، مشهور خبره ده. او بعض سیرت ولداوی چې نه رسول صلی الله علیه وسلم پیدا شو دغه نه 2 میاشتې بعد چې د پلار مړ نه، خو مشهور ده چې د مور په خېټه وو پلاری مړ شو. کله چې دا خبره را ورسېده مکې ته چې عبد الله مړ شو، نو آمینه دغه اوچته بیبي د رسول صلی الله علیه وسلم والده، هغه وسو اشعار ډیر ناشنا او د تبینوم، هغه سره دا بیان ختم کو. هغه وی عفا جانب البطحاء من ابن هاشم وجاور لحدا خارجا في الغماغم. وی مکی چې دینو مکه یاد کړ، د مکی د زمکه وینن خپل غیګه خالی کړ د هاشم د زوینه. هاشم زوینه نکړه دغه وی د هاشم د زوینه د مکی زمکه خپل غیګه خالی کړه، خلکو کوز کو لحد د جړاګانو د ویرونو سره. دعته المنايا دعوه فاجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم. وکله چې ته مرګ आवाज کو جو دعوت قبول کو، خو دې مرګ بیا څوک پریم نه خو د ابن هاشم په شان نه شاته دي څوک نه دی پاتې شي چې هغه عبد الله په شان. عشيه راحوا يحملون سريره تعاوره اصحابه في التزاحم. ویلاغه کټی راغسته او لوی د خولو لپاره د ملګرو غنه پیوا، یو وکټ مال راکې بل وکټ مال راکې. فإن تكو غالته المنايا وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم. اگر کوئی مرګ پراغه او مرګ ختم کو، خو بیا هم ژوندې دی، ځکه چې ډیر یو سخی انسان او ډیر اوچت انسان او اوچت انسانان کمړم شي، خو ذکر یې سي هغه ژوندې پاتې شي. نو ذکر وی فإن تكو غالته المنايا وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم. او دې سره چې عبد الله د دنیا نه او شاده چې کمال پاتې شو، نو 15 اوخانو او د بيزو ګړو یو کندکو، او دغه شان یو وینځو د حبشې د علاقې چې دغه نوم برکو، او دغه کنیت ایمن. او مخکې سیرت کې راځي چې د ایمن رسول الله سلام تربیت هم کړی، ځکه ما تاسو چې سیرت دا خبرې ټول یو بس تړلې شي. نو دا ایمن د چانه پاتې شوی ده، د عبد الله نه چې کله هغه مړ شو. دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو، ان شاء الله پر روان درس کې به د اصحاب الفیل واقعه اگر هغه دینه مخ کې راتله، خو هغه واقعه لږ وګده ده او پای کې عبرتونه او فائدې ډېرې دي. نو ځکه غوړه ده چې هغه روان درس ته پاتې کو، او په دې نه درس کې بدی باندې اکتفا وکړو چې عبد الله په مدینه کې مړ شو د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.